د هرات ښاروالۍ او د یاد ولایت د سکتوري ادارو مسؤلانو د کندهار پوهنتون له رهبرۍ سره ولیدل. د کندهار پوهنتون د کیفیت د لوړاوي په تالار کې د هرات ښاروالۍ مسؤلانو او د یاد ولایت د ځینو سکتوري ادارو استازو کندهار ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې د کندهار پوهنتون له محترمې رهبرۍ د پوهنځي له رئیسانو او نورو استادانو سره ناسته وکړه. یاده ناسته چې د قرآن کریم د څو مبارکه ایتونو په تلاوتولو سره پیل سوه، په سر کې د کندهار پوهنتون رئیس الحاج شیخ مولوي عبدالرحمن طیبي ټولو راغلو میلمنو ته ښه راغلاست ووایه. وروسته د هغه د خپلو خبرو په پیل کې وویل شکر ادا کوو چې نن په هیواد کې یو داسې اسلامي نظام حاکم دی چې هر ډول ژبني، قومي او مذهبي تعصبات یې له منځه وړي دي. اوس هر افغان په دې نظام کې ځان ویني او د دښمنانو ټول منفي تبلیغات له منځه تللي دي. نن موږ د بشپړې ازادۍ او حریت په فضا کې ژوند کوو. د کندهار پوهنتون د اړیکو او عامه پوهاوي امیر نذیر احمد قادري وایي چې شیخ صاحب زیاته کړه په کندهار پوهنتون کې د هیواد له 44 ولایتونو محصلان زده کړې کوي او هیڅ یو محصل دا احساس نه لري چې دی د بل ولایت دی، بلکې دا فکر کوي چې دی د کندهار دی. نو دغه د اسلامي نظام د یووالي او ښکاره انځور دی. د ښاغلي قادري په وینا شیخ صاحب د هرات راغلو میلمنو ته د کندهار پوهنتون له اړخه د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ او ویل د کندهار پوهنتون استادان چمتو دي چې شپه ورځ له تاسو سره هر اړخیزه همکاري وکړي. په کندهار پوهنتون کې د هیواد له 44 ولایتو محصلان زده کړې کوي او هیڅ یو محصل دا احساس نه لري چې دی د بل ولایت محصل دی، بلکې دا فکر لري چې دی د کندهار دی. نو دغه د اسلامي نظام د یووالي یو ښکاره انځور دی. ورپسې د کندهار پوهنتون د عامه پوهاوي او اړیکو امیر نذیر احمد قادري د کندهار او کندهار پوهنتون د پیژندنې په اړه تفصیلي پریزنټیشن وړاندې کړ او دغه راز بیا د هرات پوهنتون استاد پوهنیار حفیظ الله مرادي د خپل پوهنتون په اړه مفصل معلومات وړاندې کړل. وروسته بیا مو د کندهار او کندهار پوهنتون د پیژندنې په اړه ټولو راغلو میلمنو ته تفصیلي پریزنټیشن وړاندې کړي او دغه راز بیا د هرات پوهنتون استاد پوهنیار حفیظ الله مرادي د خپل پوهنتون په اړه هم مفصل معلومات وړاندې کړل چې په هغه کې د هرات پوهنتون او همداراز د هرات پوهنتون د بېلابېلو فعالیتونو اړوند وضاحت وړاندې کړي. په وروستیو کې د چارو د ادارې استازي حزب الله نعمتزوی خبرې وکړې او خوښي وښوده چې د کندهار له تاریخي ولایت او د علمي مرکز کندهار پوهنتون څخه لیدنه کوي. هغه وویل دا هغه مرکز دی چې هر کال سوونه یعنې سلګونه مسلکي کادرونه هیواد ته د خدمت لپاره وړاندې کوي. هغه د خپلو خبرو په وروستیو کې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د ولایتونو د ښاروالیو او اړوند سکتوري ادارو ترمنځ د ګډ کار او همغږۍ پر ارزښت هم خبرې وکړې.